او اوس مې په بل شي تکیه وکړه. پیغمبر علیه السلام ورکوز شو، دا لرګی په غېږ کې ونیو او داسې څوکه کېدو لکه هغه هلک چې ژاړي وایي مور یې په غېږ کې ونیسي، دا یې څوکه سلګۍ ویي اخر په قرار شي. دا پیغمبر و د خدای چې ونې پېژندو. یو عربي ورته راغی چې ما ته یو معجزه راوښیه، بیا به زه ایمان راوړم. نبي علیه السلام د خرما د ونې په سر باندې وښکولی راځړېږي، ورته ویلي ورشه ورته وایه چې د خدای پیغمبر دې غواړي راشه. عربي مبارک ورځي هغه خرما وښکولې ته وایي، هغه میوې ته چې عجیب رسول الله. دا وښکولی را جدا شو، په دا ونې په ډک څوکه راکوز شو او راغی پیغمبر د خدای ته ودرېدو. بیا پیغمبر علیه السلام ته دا عربي نارې کړې حسبي بس کافي ده ما لره. نبي علیه السلام دغه واشکي ته دغه وښکولي ته حکم کوي بېرته لاړ خپل ځای ته او بیا چې هغه په خپل ځای باندې درېږي. یو ونه دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ورشه هغه ونه راوغواړه، چې ورته یې عجیب رسول الله. دا ونه یو وارې په یوه خوا شوه، د یوه طرف ریښې راوختې، بیا په بل طرف شوه، یوه طرف ته بل طرف ته څلورو طرفونو یې ریښې راوختې، را روانه شوه، راغله رسول الله ته یې سلام وویل. بیا رسول الله ورته بېرته لاړ شو، په خپل ځای باندې ودرېږه. هغه ونه چې په خپل ځای باندې درېږي. پیغمبر علیه السلام لیوني وخته ورځي چې مخکې مولوي صاحب څه قصه وکړه، خو یو کتاب لیکي چې هغه ونه لیوني وخته د اوښ چښتن دی نه ورپرېږد چې خوري دي یا رسول الله. ده ورته ویل زه ورځم. چې دی ورغی هغه اوښ داسې غړۍ ورته تاو کړه چې ورورسېدو اوښ ورته په سجده باندې شو او څه غږېدا یې ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته چې راغی د اوښ چښتن ته وایي چې اوښ ته شکایت وکړو چې په ما کار ډېر کوي او په نس مې نه مړوي. بیا حضرت عمر فاروق ورته وایي چې یا رسول الله هغه حیوان د تا ته سجده وکړه، موږ خو د تا امتیان یو، موږ ته اجازه وکړه چې تا ته سجده وکړو. دی ورته نه د الله نه سوا بل چا ته سجده نه ده روا، که روا وای ما به ښځې ته حکم کوم چې خپل خاوند ته سجده وکړي. حیوان پېژندو، سمسره ورسره غږېږي، مرغۍ ورسره غږېږي، دا هوسۍ ورسره غږېږي. حیوانات د دو قدر احترام لري. ولې د خدای پیغمبر ده چې الله پیغمبر ده، د الله حکم ځکه اسمان ټول مني. حیوانات، جمادات، نباتات، حشرات چې څومره مخلوقات دي ټول د الله نظام مني. چې د الله نظام مني نو د الله د پیغمبر به اطاعت کوي، د الله حکم ده ورته. خو موږ انسانان چې اشرف المخلوقات یو او دا وګر د امتیت رسول الله یو. روزانه اعمال د امت پیغمبر علیه السلام ته عرض کیږي چې نیکي وي کې په اعمالو کې خوشحاله کیږي دی په او خو چې د ګناهو پیشنهاد ورته وشي چې پلانکی امتي دي په پلانکی ګناه لګیا ده، دی هلته په غمجن وي. د کمال رسول الله خپل موږ ته لږ ذکر کړی. حضرت پیغمبر علیه السلام ناسته ډوډۍ خوري، هډوکی یې راواخیست په خوله مبارکه باندې غوښه لږ وشکوله تر، بیا ورته انا سید ولد آدم ولا فخره، زه د ټولو انسانانو سردار یم خو فخر نه کوم، تحدیث د نعمت کوم. بیا یې بله بوله تر وکړه، بیا یې وویلې چې زه د ټولو انسانانو سردار یم په ورځ د قیامت کې فخر نه کوم. چا څه نه ورته ویلې. ده ورته ویلې تاسې یې ما نه پوښتنه ونه کړه چې ولې دې دا خبره وکړه، څرنګه ته سردار یې؟ دوی ورته ویلې څنګه ته سردار د ټولو انسانانو یې؟ وایي چې ورځ د قیامت شي، چې مخکې د شفاعت څه قصه وه، خلیفه صاحب مبارک علیبان ذکر کړه، دا ټول مخلوقات په داسې ګرمۍ کې وي
چې د لمر 1 میل انداز وي. څوک په ګناهو د وجې نه په خولو کې تر دغه بېډۍ پټ وي، څوک تر زنګانه، څوک تر نامه او د چا خولې تر خولې رسېدلي او د جوش اوبو په شکل باندې وي. حتی دا انسانان دومره په عذاب شي چې ای الله نوره فیصله وکړي که جهنم ته به بیا یم، د دې خیال دا وي چې د جهنم ګرمي به تر دغه ګرمي کمه وي. بیا ټول انسانان ورشي آدم علیه نبی علیه السلام ته، الله یې زړه ته دغه ور وغورځوي چې د رسول الله کمال خلکو ته ښکاره شي. هغه ته به یې ته د ټول انسانانو پلار یې، الله په خپل قدرت پیدا یې، جنت کې ځای درکړی و، ته دا موږ اولاده د تا یو، ته موږ نه وینې په څنګه تکلیفو کې یو. ته خدای پاک ته سوال وکړه چې الله دې موږ سره سوال او جواب شروع کړي. الله دې موږ په حال رحم وکړي. حضرت آدم علیه السلام به ورته نن الله ډېر په غضب ده، داسې په غضب ده چې نه مخکې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب شي. ځکه دا د انتقام ورځ ده چې د خپلو دښمنانو نه انتقام اخلي. زه د ده توان نه لرم چې زه د الله مخ ته ورشم. زه د خپل دا پس پورې حیران یم. ورشئ نوح علیه السلام ته، 1000 کاله بعد به بیا نوح علیه السلام ته ورشي، بیا به یې هغه ته سوال وکړي چې ته اول د رسولانو یې په مخ ځمکې باندې الله تا ته عبد شکور ویلی ده، ته دا موږ حال نه وینې، موږ ته شفاعت وکړه. هغه بیا عذر ورته وکړي ما په دنیا کې ښې راکړې، زه د خدای پاک حضور ته نشم وړاندې کېدی. نن الله داسې په غضب ده چې نه مخکې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب وي. ورشي ابراهیم علیه السلام ته چې خلیل الله و، 1000 کاله بعد به بیا ابراهیم علیه السلام ته ورشي، هغه بیا ورته عذر ووایي چې ما نه 3 خطایانې شوي دي، زه د خدای پاک حضور ته نشم ورتلی ځکه نن ډېر په غضب ده، نه مخکې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب وي. ورشي موسی علیه السلام ته، 1000 کاله بعد موسی علیه السلام ته ورشي، بیا هغه عذر ورته وکړي. بیا عیسی علیه السلام ته ورشي، هغه بیا عذر ورته وکړي. بیا 1000 کاله بعد اخر کې پیغمبر علیه السلام ته راشي. کله چې دلته څوک خلک راشي نو ورته یې چې ته خو حبیب دی الله یې، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ته د موږ په حال شفقت وکړه، الله ته زاري وکړه چې موږ سره خدای پاک سوال جواب شروع کړي. دی به ورته او زه د دغه ځای لایق یم، چونکې دا د غضب ځای ده، دلته سوال نه کوي. ځینې جنت ته اجازه اخلي چې جنت ته ننوځي د خدای د رحمت ځای ته. دغه ځای محدثین وایي معلومیږي دا دعا هم هر ځای کې خوند نه کوي، نه قبلېږي. نیکو نیکو ځایو ته د سړی ځي دعاوې دې کوي. حضرت پیغمبر علیه السلام چې جنت ته ننوځي ملایکې دروازه ورته خلاصه کړي نو هلته خدای ته په زاریو شي، په تسبیح شي. سړی چې دعا کوي وایي الله ته به اول به حمد و ثنا دې الله ویلي، درود به په رسول الله ویلي چې الله راضي شي، بیا نو دعا یې قبلېږي. داسې حمد و ثنا دې الله وویلي چې چیرې هم کوم انسان نه ملک نه پیغمبر او نه بل چا نه پیري په دنیا کې هغه حمد و ثنا ویلي. بیا د الله رحمت په جوش راشي نو خپل حبیب ته وویلي چې پورته که سر یا حبیبه سل تعطه اشفع تشفع، غواړه څه غواړې چې درې کوه، شفاعت کوه چې شفاعت دې قبول کړه. نو پیغمبر علیه السلام وایي امتي امتي بما امت ما امت. دلته اوس یو اعتراض واردېږي د علما دلته چې متوجه وردي ټول خلک د ټولې دنیا انسانان چې موږ ته شفاعت وکړه او دی چې سر د سجدې نه راپورته کړي د خپل امت نارې کوي. تاسو خیال ده غوښتنه ټولو کړې او دی د ټولو سوال نه قبلوي ولې؟ نو جواب دا ده چې په واقع کې ټول انسانان ټول مسلمانان د ده امتیان دي. د آدم علیه السلام نه نیولې تر قیامت چې څومره مسلمانان دي دا ټول د ده امتیان دي. ولې؟ وایي ټولو انبیاو ته نبوت د ده په برکت ورکړی شوی. د دې وجې نه ټول انبیا د آدم علیه السلام نه نیولې تر عیسی علیه السلام د ده تر جنډې لاندې ولاړ دي.
چې انبیا دې تر جنډې لاندې ودرېدل نو امتیان یې د دغه امتیان شو ځکه شفاعت ټول امت کوي صرف خپل امت نه چې دا موږ تاسو کومه مشهوره خبر ده چې دا امت اول شفاعت عامه ده خاصه ده دا بل هیڅوک نشي کړی دی کی خدای د ټول انسانانو لپاره کوي خو تعبیر چې په امتي کې ځکه چې دا ټول انسانان په واقع کې د امتیان دي هلته د ده سرداري ښکاره کېږي د ده سیادت ښکاره کېږي د ده نبوت ښکاره کېږي چې یو د الله پاچاهي راشي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار بیا د بل پاچا نوم نه اخیستی کېږي او یو د رسول الله رسالت حاکم کېږي لکه په عالم ارواح کې چې مخلوقات نه وو پیدا 2000 کاله د انسانانو نه مخکې د دې ارواح پیدا دي په یغه ارواح په وخت کې پیغمبر علیه السلام په یغه وخت کې د روح نبی او ارواح ته ځکه د انبیا هم د امتیان دي په یغه وخت کې دومره معنا توجیه دا کړې ده چې په عالم ارواح کې د ارواح ته كنت نبيا وادم بين الماء والطين عالم ارواح کې د ارواح ته پیغمبر او دعوت چلوه نو انبیا او ارواح ته د دعوت ورکړی ده په عالم ارواح کې د نبی وو په عالم عقبا کې به د نبوت ښکاره کېږي د داسې کمالاتو خاوند ده او موږ تاسو باندې خدای پاک دا پیرزو کړی دا را باندې لورولی چې په دغه میاشت مبارکه کې دی دنیا ته راغلی د احادیثو د نګاه نه یو څه لږ اشاره ورته وکړم چې د علما انشاءالله ته خو اشتباه په دغه کې نشته خو چې ورته متوجه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې زاده اعلی شرفان ته هجرت وکړ هلته یهودو د عاشورا د ورځې د محرم د لسم د ورځې روژه نیوه پیغمبر علیه السلام پوښتنه تر وکړه چې دا روژه ولې نیسئ وایي په دغه ورځ حضرت موسی علیه نبی علیه السلام د کافرانو نه خدای پاک خلاص کړی دا نعمت ته په موږ باندې چې ادم علیه د فرعون لعین نه خدای پاک موسی علیه السلام او مسلمانان خلاص کړي په دغه ورځ د هغه په شکرانه کې موږ روژه نیسو رسول الله ورته ویلې نحن احق بموسی منکم موږ به یې نیسو خپل امت ته حکم وکړو چې د عاشورا د ورځ روژه نیسئ تعین د ورځ هم راغی هر کال د عاشورا په ورځ روژه ثواب لري که نه لري د څومره وخت ثواب لري د یو کال نفلي روژې غوندې ثواب لري وایي کتاب لیکي دا غټ نعمت ته چې موسی علیه السلام د فرعون نه خلاص شوی که دا غټ نعمت ته چې رسول الله دنیا ته راغلی په یوه ورځ خوشحالي شته چې موسی علیه السلام د فرعونیانو نه خلاص شوی په دغه وخت کې بیا خوشحالي نشته چې رسول الله دنیا ته راغلی حضرت پیغمبر علیه السلام چې نبي شو د نبوت نه بعد یې په خپل ځان عقیقه وکړه عقیقه د ده په ومه باندې چې دی پیدا و عبدالمطلب چې د ده نیکه ده د ده په خوشحالۍ کې پسه حلال کړی و عقیقه خو و شپو پورې وي حضرت پیغمبر علیه السلام د پیدایښت په ورځ خپله عقیقه د نبوت نه بعد بیا وکړه وایي دا یو نوع تنبیه د امتیانو ته چې ده په خپله پس د پیغمبري نه په خپل ورځ خوشحالي وکړه پیغمبر علیه السلام د دوشنبې په ورځ روژه نیوه چا پوښتنه تر وکړه چې یا رسول الله ته هره دوشنبه روژه نیسي ولې وایي د دوشنبې په ورځ زه پیدا یم د دوشنبې د ورځې قدر خپله ده کوو چې ولې زه پیدا یم په دوشنبه باندې او کتاب واقعه راځي بخاري کې دا روایت شته د نبی علیه السلام تره دوه مسلمانان و دوه ترونه کافران و د ده بدترین دښمن په ترو کې ابولهب و خو چې دی پیدا شو د هغه یوه مینځه وه صهیبې په نامه باندې ورغله زیری په ده باندې وکړه چې وراره دې پیدا شو ده په دغه خوشحالي کې هغه ازاده کړه وروسته چې پیغمبر شو بیا یې دی دښمن شو چې پیغمبر شو دا یې لوی دښمن شو دومره لوی دښمن یې و د تبت یدا ابي لهب په صورت کې راځي
یو صحابي ویلي وایي زه رسول الله مې نه پېژندو په اسلام لا نه وم مشرف زه راغلم بازار ته چې مخکې یو نوراني سړی روان ده ډېر ښایسته انسان ده خلکو ته دا ویې چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا کلمه ویې چې لا اله الا الله تاسې به کامیاب شئ د شان یو سورمزی سړی پسې روان ده او په تیږو باندې ولي او ورته ویې دا ساحر ده